بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم د سلسله دا اتم نمبر درس ده. په تیر شوي درس کې مونږه د دې خبره کړې وه چې په یمن کې په آخره کې بیا د بازان نومي کس حکومت راغلی او دغه بازان دې سړي ته الله رب العزت ایمان نصیب کړو، دې مسلمان شو. د اسلام واقعه داسې وشوه چې نبی علیه الصلاة والسلام کله د دنیا مختلفو حکومتونو ته، حکمرانانو ته، بادشاهانو ته خطونه لیږل. یو خط یې کسرا ته هم لیږلی او کسرا چې کله هغه خط ولیدو نو د هغه تکبر او لویی هغه د دې خبرې نه مانع شوه چې د نبی علیه الصلاة والسلام خبره ومني، او هغه ته دا د خپل ځان سپکوالی ښکاره شو چې دا عرب به هغوی ډېر کمزوري ګڼل او ډېر بیکاره به یې ګڼل، سپک به ورته کتل چې دا زموږ د غلامانو په ځای خلق دي او ما ته خط لیږي او ما ته وایي چې زما دین قبول کا، زما د دین خبره ومنه. هغې ظالم د نبی علیه الصلاة والسلام خط مبارک شو نو هغه یې وشلو او بازان به ته کسان ولیږل، حکم ورته وکړو ستا په خوا کې داسې یو سړی دی چې داسې ګستاخي کړې ده، د هغه نه بازپرس وکړه، تپوس ترې وکړه او پیش یې کړه زما په دربار کې. کله بازان ته دا خبر راله نو هغه دوه کسان هغه کم د هغه ایلچیان چې وو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په تلاش کې ولیږل. دوی خو اولنۍ دا خبره معلومه دوی ته چې دی په مکه کې دی، نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې. نو هغوی اول مکې ته لاړو. چې مکې ته لاړو د مکې والا خلق به ډېر خوشحاله شو. هغوی دا خیال و چې اوس خو دی به ګیر شي، ځکه چې دا خلق چې دي دا خو د کسرا د طرف نه راغلي دي، نو یا خو به دی ورسره لاړ شي جو د هغوی خبره به ومني، هغه ته به د دې خپلې خبرې نه به واوړي، او یا به داسې کار وشي چې دا ایلچیان به چېرته ونیسي یا به یې قتل کړي، جو کسرا به پرې حمله وکړي. د هغه د مقابلې خو دي ونه دي. نو هغوی ته ښه د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې نورې خبرې وکړې چې دا داسې ناکاره سړی دی، داسې دی داسې دی، او ځای ورته وښوه په دغه ځای کې دی. مدینې ته هغوی رالو. د نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالو او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا خلق ولیدو نو نبی علیه الصلاة والسلام د دیو نه مخ واړو. د دیو د شکل و صورت په وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام د دیو نه مخ واړو. شکل و صورت یې شکل و صورت یې دا و چې برېت یې غټ غټ پریښي وو
او ګیری خړېلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تاسو چل کړی دی دا تاسو ځان نه جوړ کړی دی ناغي ودا زمونږه بادشاہ زمونږه خدای کسرا چې دینو دا مونږ ته هغه دي چې د قشان پرې دی برید غټوي او ګیری کټ کوي ګیری ختموي دا د فطرت نه خلاف خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کسان چې هغه د دین اسلام منون کی هم نه دی او د دین اسلام د احکاماتو پته هم نشته خو په دې هيئت کې چې دغه هيئت او دغه شکل د کتو نه دی او د نن سبا هغه خلق چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مینې داوی کوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق داوی کوي په ناتونو کې کمې نه راولي او هغه په دغه شکل او صورت باندې دغه شکل او صورت په دې شکل او صورت سره موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې له څنګه زو دې خبره موږ سوچ کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو وسره راغلی او یو شپه انتظار وکړ دلته شپه وکړ او سبب بیا تاسو سره خبرې کوم هغه چې کله ایثار شو په دغه شپه باندې کسرا مردار شو زوی ولګي د خپل پلار قتل کو بادشاہ سحر شي د کسان رالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو چې د کوم بادشاہ په دغه باندې بیګا قتل شوی دی مړ دی او دا غزوی قتل کړی دی زوی وس بادشاہ دی او تاسو لاړ شئ ډومبه دا خپل بادشاہ خبر واخلي ناوی خپل خبره په دمکې په صورت کې دا خبره سینه ونه بیا به دې شکاری او دی واپس رالو بازان ته دی راوړل چې دغه وخت پورې بازان ته خبر نه دی راغلی په هغه ورځو کې سفر جوړه د په غنټو باندې نه کېدو ورځو کې به سفر کېدو دې ورځې تیر کړې دی باغ باندې را رسیدلې دي او چې بازان ته دا خبره وکړه غوي زه خو ته نه خبر دا خبره خلا مونږ ته نه راغلی او دته څنګه پته ولګي دا د انټرنیټ زمانہ نه و چې چرته چا په فیسبوک باندې ورکړه چرته چا په ټوئیټر باندې ولیدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دومره لرینا زرګه او میلا دا غینا د لرینا خبره او ته پاک ورځ باندې وکړه او دغه کسان د بازان په دربار کې وږي هغه خبر والا راغی د نوی بادشاہ طرف ناستا دی راغی پلار مړ دی زوی اوس بادشاہ شوی دی او ته و زما اطاعت کوي ته زما گورنری دا خبر او سره چې کله دا خبر رااله بازان باغ وخت باندې ایمان راوړ باغ وخت باندې پته تو لګی چې دا چې دې سړي ته پته لګیدره په دغه ورځ باندې په دغه وخت باندې دا دته د غیب نه او د الله د طرف نه دا اسی نه ده بعض روایتو کې راځي د خپل راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او ایمان راوړ او بعض روایت دي چې نه د سړاله ماله او تحفه راولې غلې او د خپل ایمان اعلان وکړو او حاضر شوی نه ده بهرحال دا د یمن حالت او د یمن د حکومت حالت او دا خبره چون کې د دین شروع شو ونه تر دې ځای پورې دا راورسېدا اوس واپس د مکی حالت هغه ته زو چې کله دې ته خبر را رسیدلې و بنو خزاعه هغه لګیدلو او د مکی نه بنو جرهم اغاز غلولو هغه دوباسلو یا بعضی بنو جرهم دلته وو او هغه مغلوب نو په دغه وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکونو کې یو نیکه دی قصی ابن کلاب لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسب داسې دی محمد صلی الله علیه وسلم داغه د پلار نوم عبد الله د عبد الله د پلار نوم عبد المطلب
عبدالمطلب د پلار نوم هاشم، د هاشم د پلار نوم عبد مناف، او د عبد مناف د پلار نوم قصی، او د قصی د پلار نوم کلاب، د کلاب د پلار نوم مره، د مره د پلار نوم کعب، د کعب د پلار نوم لوی، د لوی د پلار نوم غالب، د غالب د پلار نوم فهر، د فهر د پلار نوم مالک، او د مالک د پلار نوم نظر، د نظر د پلار نوم کنانه، د کنانه د پلار نوم خزیمه، او د خزیمه د پلار نوم مدرکه، مدرکه د پلار نوم ایاس، د ایاس د پلار نوم مضر، مضر د پلار نوم نزار، د نزار د پلار نوم معد، او د معد د پلار نوم عدنان. دې د پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نسب چې دینو دا متفق نسب دی، په دې کې اختلاف نشته، دا ثابت نسب دی. دینه په خوا باندې په څومره نسب چې دی پلارانو نومونه شجره چې ده په هغې کې بعضې کې اختلاف دی. بهرحال آدم علیه السلام پورې د نبي علیه السلام دغه شان نسب رسېدلی دی. په دې سلسله کې چې کوم قصی ابن کلاب دی نو دا ډېر ذهین سړی و، ډېر زیات تکړه سړی و، سیاسي سمجھ بوجھ ډېر سیوا و. دی په یمن کې پاتې شو. یمن نه چې کله راغی د خپل د خاندان پته ولګېده نو د خپل خاندان خلق راجمع کړو، قریش راجمع کړو. دا به د کمې پورې د خزاعه دلته زمونږ باندې مشرانی دیو د خپل ځای نه وباسو. هغه قریش راجمع شو او خزاعه قبیله چې ونه هغه د مکې نه وباسله او د په مکه باندې کنټرول او قابو دوباره د قریش جوړ شو. او دا قریش چې دی نو دا دیو ځان دغه قصی ابن کلاب د ځان لپاره سردار جوړ کړو. او په دغه وخت کې دی قصی ابن کلاب ځان له یو ځای جوړ کو لکه چې عامه څنګه چې زمونږ د اوجري او په څنګه چې په ملک کې د پارلیمنت دي د پارلیمنت په شکل باندې یو ځای جوړ کو. هغې ته به دارالندوه وي، د راجمع کېدو ځای و. هغه د قریشو د راجمع کېدو په دې دی کې به سلام مسلات هم کول، مشورې به پکې هم کولې، او که چېرته څه تقریب مقریب به راغی د واده وغیره نو به هم په دغه ځایونو کې کېدو، په دغه ځای کې به کېدو. دارالندوه ډېر د مشهورتیا ځای و. دا د قصی ابن کلاب دا جوړ کړو. د دې قصی ابن کلاب درې زامنو، عبد مناف چې دا د نبی علیه السلام په نیکیانو کې دی او د خپل نوم مغیره و، یو عبد الدار او یو عبد العزا. دا په دې بچو کې د ټولو نه زیات مرتبه والا او عزت والا سړی جو د عبد مناف. او د قصی سره دا یې روا چې زما دا بل زوی چې دی عبدالدار دی بالکل د کار نه دی، نو دی به بیا وروستو محرومه پاتې شي زمانه وروستو. په خپل ژوند باندې د مشرۍ هغه ځای چې دی نو هغه عبدالدار له ورکړو، هغه د قبیلې مشر جوړ کړو. عبدالدار د قبیلې مشر دی، ډېر بیکاره سړی. بیا په دې کې د دې عبدالدار په بچو کې یو بچی د ده نه وروستو هغه ته دې ته بیا چې هغه کومه مشري چې په پلار ته میلاو شو نه بیا بچي ته هم میلاوې ده. دغه عبدالدار یو بچی هغه د شرابو په نشه کې چېرته په دغې دارالندوه کې ناست و. او حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا ډېر لوی عمر والا صحابي دی، الله رب عزت ورته ډېر اوږد عمر ورکړی دی. په دغه وخت کې هم و خو ځوان و، کم عمره و، ډېر زیات هوښیار و. ده چې دا سړی ولیدو دا سردار په دارالندوه کې دی او د په نشه کې دی نو دی ورته راغی دا
په دې دارالندوه باندې ته څه کوې دا خو ستا ملکیت دی په دې ته څه کوې دا به ما باندې را خرڅ کړه نو هغه په نشه کې وپوهېدو نه هغه ته یې بلکل واخله چې ته یې اخلي واخله په څه به یې را خرڅ کړې یو مټکی شراب راوړو به د پوره دي دی ولګېد جو کسان یې را جمع کړو داسې کسان چې هغه د حیثیت واله وو هغوی را جمع کړو په ګواهي کې د هغوی نه واخسته او دله یې شراب ورکړو او دارالندوه یې د بدن پسې ولیکله دارالندوه مالک شو په یو شرابو په چاټیږي باندې او دا دارالندوه بیا د معاویه رضی الله عنه په دور کې حکیم ابن حزام رضی الله عنه په هغې وخته پورې ژوندی و په هغې دور کې حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا دارالندوه خرڅه کړه په 1,00,000 درهمه باندې په 1,00,000 درهمه باندې خرڅ کړه روایتو کې راځي معاویه رضی الله عنه ورته چې دا خو تا مشهور ځای خرڅ کړو دا خو د شرافت ځای و دا تا ولې خرڅاو نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه ته وی دغه قسم مکارم او دغه قسم شرافتونه او عزتونه یې دا ختم شوي دي اوس خو کرامت او عزت صرف په تقوا باندې دی او حکیم ابن حزام رضی الله عنه ورګه دغه ټولې پیسې د الله په لار کې خرج کړي دغه ټولې پیسې د الله په لار کې ورکړي کومې پیسې چې د هغې نه راغلي نو دا دغه عبدالدار دغه بچی د لاس نه دارالندوه لاړه او د دې په وجه باندې د قصي ابن کلاب په اولاد کې د دیو بدنامي کېده نو د عبدمناف کم بچی چې وو هغوی راولګېدل د عبدالدار د بچو نه د سردارۍ د اخیستو دپاره سلام اصلات شروع کړو د عبدمناف بچي څلورو هاشم د خپل نوم عمرو او مطلب او عبد الشمس او نوفل دا څلور بچو د عبد مناف د دې دواړو په منځ کې په سردارۍ باندې جنگ شروع شو د عبدالدار د بچو او د عبد مناف د بچو په منځ کې او د دې جنگ د ختمولو لپاره قریش راجمع شو د دواړو په منځ کې صلح وکړه او د صلح په نتیجه کې داسې وشوه چې د حاجیانو د خوراک او د حاجیانو د سکاک د دې کار ذمہ داری ده د عبد مناف بچو ته میلاو شو هاشم ته او مطلب عبد الشمس او نوفل ته او د سکاک د ذمہ داری لومبۍ کې بنو هاشم ته میلاو شو او د خوراک انتظام ده د بنو نوفل ته میلاو شو او کومه چې د خانه کعبه د شابه او د هغې د خدمت خبرونه هغه عبدالدار ته پرېښوده نو په دې باندې صلح وشوه هغه ټوله سرداري او ټوله مشري چې وه هغه د عبدالدار نه ختمه شوه ټوله مشري د هغوی سره هغه ختمه شوه هغه هاشم ته لاړه چې هغه د عبد مناف زوی دا هاشم چې دا ډېر زیات هوښیار سړی او ډېر غټ مشهور مو د ټول نه لومبی وي د حاجیانو دپاره په خوراک کې مخکې ساده خوراکونه به په کجورو او په اوبو باندې به خلقو د خوراک او مخکې د دغې خلقو دا روایت و چې دوی به چېرته د حاجیانو نه په خوراک باندې پیسې نه اخېستې اوس خو هوټلې پکې جوړې دي نو په هوټلو کې هر څه خرڅېږي راخېستې د عربو به دا کار و چې دوی به د حاجیانو نه په خوراک باندې پیسې نه اخېستې خوراک به داسې کوه خوراک سکاک انتظام به ولې دغه شان کوه نو دا هاشم داسې سړی و چې ده به د حاجیانو دپاره روټۍ هغه به ماتولې په هغې کې به سرود جوړو نو په دې وجه باندې د ده لقب هاشم جوړ شوی نور اصل نوم یې عمرو دې هاشم دی به د تجارت دپاره بتلو ګرځېدو به یو ځای بل ځای په مدینه کې یوه زنانه وه چې د هغې شرافت او د هغې مرتبه او د هغې هوښیاروالی دا مشهور د لرې لرې پورې خلق چې به
د لرې نه به د هغې د رشتې دپاره راتلو خو هغې به د هر چا مخې ته شرطونه کېښودل او اکثر خلق به په هغې شرطونو باندې نه پوره کېدو. هاشم د دې سره د نکاح د په غرض باندې تلو. د دغې زنانه نوم سلمه و، د مدینې عزتمنده زنانه و. په هغه وخت کې یثرب، مدینه خو وروستو بیا نوم جوړ شو، په هغه وخت کې یثرب نوم و. هغې ورته شرط دا کېښودو چې دا هر چا ته به دا شرط کېښودو چې زه خو واده کوم خو د طلاق حق به زما سره وي. په هغه وخت د اسلام دور لا نه و راغلی. په عربو کې د طلاق تصور خو و، خو په عربو کې هم دغه و چې طلاق حق به د خاوند سره و. نو هغې به دا شرط کېښودی واده چې را سره وکړې خو زه به زما سره به د طلاق حق. نن سبا هغه دور جاهلیت اوس هم راغلی دی. په بعضې ملکونو کې د زنانه سره د طلاق حق وي. زنانه غواړي نو هر ټایم طلاق ورکول غواړي نو طلاق ورکړي. دغه شان هغې طلاق حق به زما سره وي. هغه سره رضا شو په دې خبره باندې او نکاح وکړو او د دې بچی وشو. د هغې بچي نوم دیو شیبه کېښودو، شیبه. او دا هاشم څه وخت بیا د تجارت په غرض باندې تلو او په سفر کې په غزه کې وفات شو او واپس نشو، نه مدینې ته واپس راغی او نه مکې ته راغی. د ده چې کوم ورور مطلب ده ته پته وه چې د ده په مدینه کې واده دی او هلته بچې هم شته او ده ته دا پته وه چې زما په اولاد کې دغه شان په دې نور وروڼو په اولاد کې څوک نشته چې دا سرداري سنبال کړي. او د هاشم بچی دی نو هاشم په خپله تکړه سړی او قابل سړی نو د ده دا بچی به هم قابلي. نو دی پسې لاړو مدینې ته او هغه مور ته یې مینتونه وکړو او هغې ته دا خبره وکړه چې دی زه بوځمه چې دی زمونږ ده نه به زه سردار جوړم، د زمونږ د قوم سردار وي. هغې خو نه منله خو بیا د زوی د هغې نه اجازت واغستو چې ما د تره سره پرېږده. هغې ورته اجازت ورکړو او شیبه د خپل تره سره د مطلب سره راغی مکې ته. او د دغې شیبه نه بیا وروستو عبدالمطلب لقب مشهور شو. د عبدالمطلب دا د لقب و. خلقو ته په دې وجه ویلی چې دی کله دغه ته راغی مکې ته راغی د مطلب سره شاته ناست و په سورلی باندې او دی ښه وجیح ښکلی باړی والا سړی و. نو دی خلقو دا خیال وکړو چې دا چېرته دی مطلب د ځان سره څوک غلام راوستی دی. نو دا عبدالمطلب د مطلب غلام دی. خلقو ته دا نوم وي. نو خلقو به بیا په دقې نوم باندې رابلو. هغه دا زما غلام نه دی زما وراره دی. او دغه خبره مشهوره شوه چې دا د مطلب غلام دی چې په دقې باندې بیا مشهور شو. عبدالمطلب باندې مشهور شو. دا عبدالمطلب دا بیا چې کله د ده په لاس کې سرداري راله او دی د قریشو سردارو نو دغه وخت د تنګی وخت و. ولې په مدینه کې د اوبو انتظام خپل نه و ځکه زمزم کویه خو چې دی نه خو جرهم بند کړی او د هغې نه وروستو بیا چا نه دی موندی. نو دا د عبدالمطلب سره به دا ډېر غم و چې دغه د زمزم دا کویه دوباره چېرته پیدا شوې. نو یو ځل په حتیم کې ویده او خوب یې ولید. چا ورته وی احفر بره هغه نیک سیز ده. بره د زمزم یو نوم دی دا وی وکنه. نو دا ورته وی بره څه شی دی؟ هغه جواب ورنکو. دی راپاڅېدو په سوچ کې چې بره څه دي ما ته څه ووي. دویمه پیره باندې بیا چې ویده شو بیا یې په خوب ولیدو. چا ورته وی احفر المظنونه هغه نفیس او قیمتي څیز چې دی نو هغه راوکنه. دا ته بیا وی دا څه شی دی؟ نو هغه بیا جواب ورنکو. په درېیمه پیره باندې خوب ولیدو. هغه ورته وی احفر طیبه هغه پاک څیز هغه راوکنه. بیا د خبرې جواب پوره نشو. آخري پیره باندې احفر زمزم
زمزم راو کنه او زیوتو خو زیوتو څنګه خو د دې کار وي چې د میګو کلی وي د میګو کلی وي سره او بخوا کې به غوشانی او وینه وي او التبر کارغه ټونګه لګي کارغه به ټونګه لګي نو په دغه ځای کې با توکني د شرا پاسې دو څه چل بکیږي نو د عربو د قربانۍ ځای چې ونه دا وس چې کم زمزم دی د سره بخوا کې الته یو سړی قربانی کوله او غوی د اخلاص شو د زواکا او هغه اخلاص شو چاړه پر راغلی و هغه اخلاص شو او لاړو په یو ځای کې پریوت یو ځای کې راو ورځي نه سړی پسې الته لاړو الته ذبح کو الته صفا کو الته دغه وشان او غوینه الته پاتې شو نو د ولیدل عبدالمطلب ولیدل چې دغه تخو په دغه ځای کې وشان او وینه استجال تراغ نو الته د میګو سوړمو میګي بکیمو او کارغه راغی نو کارغه پاغه ځای کې ټونګه وهل شروع نو دې راولګید پاغه ځای باندې ځای کنستل شروع چې ځای کنستل شروع او قریش په راجمه شو د چل کده زمونږ د قربانۍ ځای دی او حرم دی په حرم کې ته کنستل کوي هغه زمزم کړم نه مونږ دې ځل کنستو ته نه پریو هغه عبدالمطلب یو زوی په دغه وخت کې حارث نومي هغه ته وی ته د خلکو سره دغه کوه بحث ماس کوه دیو زمانه منه کا او زبدا کنه او دیو مرا پرې دماته ورېشو د څو وخت پورې خو دته د زمانه کولو کوشش وکړو چې بیا پته ولګي سړی نه منه کیږي او په خپل وخت کې سخت جو پرې خو د کنستو پدې کې هغه سيزونه راخکار شو کم چې دلته بنو جرهم خخ کړو اوسه د سرو زرو اوسه او دغه شانس توري وي د سرو زرو دای پدې کې پټی کړی وي او اوبر اوتی د زمزم کوی دوباره راووت دوباره ښکار شو او چې دا ښکار شو نو قریش اوس بیا راجم شو دا اوس زمزم خو راښکار شو دا خو زمونږ د ټولو په شریک دی دا خو د بنو اسماعیل دی دا خو به یوازې ستاني دې خو به زمونږ هم برخی هغه دې چې عالم پکې نه ورکو ای چې عالم پکې برخه نه ورکو اس چل کو فیصله وکړو فیصله بس کم ځای کو دیو په یو ځای کې د دیو یو کاهن او هغه باندې به خپل فیصله کوي چې هغه ته زو او هغه باندې فیصله وکړو دیو روان شو دي سکسان مشترکه د قریش نه یو سره عبدالمطلب بلاره کې دي کارو شو چې بلاره کې سارا راغې او د دیو سره د خوراک سکاک سامان ختم شو بالکل او دې شو چې د مرګ یې راښوا راجم شو چې چلو کوس خو هیڅ شی شته نه سبکو خوراک بسکو سکاک بسکو مطلب غړمبه دارای پېښ کړو دې کار کو چې ټول به ځان د پاره خپل قبر وکړو چې کم سړی مخ کې مړکیږي نو د ملګری به خخی په اخره کې چې کم سړی پاتې شو نو هغه به صرف ځان هغه خپل کندې ته ورور غړی چې یو کس پاتې کیږي دا زیاته غوړه چې ډیر شي مونږ په یو ځای مړی پراتیو او کارغانو مخوري دا نور به پټ شي او دا یو خیر د کو پاتې کیږي به سوچو کوی چې مونږ په ځای باندې ناسو په ځای باندې ځان مړکو دینه دا خاطر چې پاسو جزو چرته ګورو وګو به چرته میلاو شي چرته خوراک میلاو شي ملګرو ته یې چې پاسو جزو خدای پاک الله پاک کول لا شو چې د اوخه پاسې دا غیله ته واله نو دا قزین اوبر اوتی نو اوبه دیو وموسکله او باغ ځای باندې فیصله وکړه او قریش هغه سردارانو یو نور په خوا باندې نزو دلته دلم الله پاک درکړي نو هغه مستادي دا تعالی الله پاک درکړي دا اوبه د زمزم د ایجاد نو دام تعالی الله پاک درکړي نو په هغه باندې په هغه ځای باندې د زمزم په باره کې فیصله وکړه او عبدالمطلب د زمزم ذمہ دار جوړ کړی شو
دینه په خو به ان شاء الله